کوم سړي چې خپل ناوې ښځې په کورونو پرېږدي او مسافرو له تې لاړ شي نو ښځې بیا داسې بېلارې کېږي د خپل خاندان نومونه شرموي. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې د دغه ښځو او د سړو باره کې ټول معلومات درکوم. دغه ښځې ولې بېلارې کېږي او د خپل خاندان خپل خاوند نوم وشرموي. کتونکو نن سبا که موږ وګورو کوم هلکان چې بهر ملک کې مسافري کوي هغوی اکثره لا خپل ملک ته راشي واده وکړي د 2-3 میاشتو په چوټۍ باندې او چې چوټۍ ختمه شي واده یې خو هم کړی وي واپس خپلو مزدورو له مسافرو له د وطن نه بهر لاړ شي بیا په کلونو کلونو بهر ملک کې مسافر وي او دلته یې ناوې ښځې کورونو کې ناستې وي چې ژوند یې ډېر په سختو سره تېرېږي. کتونکو په یاد ولرئ چې څنګه د سړي خواهشات دي داسې د ښځې خو هم خواهشات دي چې هغه پوره نشي نو هغه ښځه بیا بېلارې کېږي او مخ په لواندې باندې ځي چې هغه ښځه نه بیا داسې غلط کارونه وشي چې د خپل خاندان خاوند نوم وشرموي او بیا ډېر خلک راپاسي د غیرت په نوم هغه قتل وکړي. د ویډیو جوړولو مقصد مې دا دی چې کم سړي ودونه کوي نو په کار ده چې خپلو ښځو له ټایم ورکړي خپلو ښځو سره وخت تېر کړي هغې نه بعد که مسافرۍ له ځي او که مزدورۍ له ځي. داسې نه ده چې ته واده وکړي 2-3 میاشتې تېرې کړي او بیا مسافرۍ ته په کلونو لاړ شي نو دلته خامخا ستا ښځه بیا کنټرول نشي کولی او بېلارې کېږي. دا یوازې د سړي خواهشات نه وي د ښځې خو هم 100% خواهشات وي چې هغه پوره نشي هغه بیا بېلارې کېږي. موږ ټولې ښځې جنکۍ نه یادوو دې کې ډېرې کمترې دي چې هغوی خپل خواهشات نشي کنټرول کولی نو دغه لارو باندې سر شي. نو دغه عادت د ځان نه وباسئ مسافري وکړئ بیا ودونه وکړئ او خپلو مېرمنو سره په کور وخت تېر کړئ. دغه اپډیټ دغه معلوماتو چې سره هم شریکوو که معلومات هم ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې داسې اپډیټونه هم په وخت خبرو